یو ځای کې موږ د قرآن درس کوو هفتوار 70 کسانو او یا کسانو زما خلاف درخواست لیکلی او ګوتې لګولې او دستخط یې کړی زما خلاف چې دا دلته راځي شر او فساد دپاره. قرآن ته بیا د شر او د فساد کتاب وایي. د دې خلکو بیا دا حال چې د الله کتاب اوس که په دغه علاقه کې زه تلمه د قرآن درس مې کوه هفتوار، که په دغه علاقه کې ډمې راغلی وی نو چا به درخواست ورکړی وی؟ والله که څوک یې ورکړي. دا غیرت زه دې خلکو کې نه یم چې ډمې دې ستا علاقې ته راشي، ستا علاقې ته دې جړاګان راشي، ستا علاقې ته دې بېدینه فاسقان فاجران راشي او ته دې 2 ګوتې درخواست ورکړي. نشي کولی. دا غیرت زه په تا کې نه یم. او خو دا جرأت په تا کې شته چې د الله کتاب بیانېږي، قرآن بیانېږي، د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث بیانېږي، نو د هغې دشمنۍ ته دې بیا بډې راوالي، بیا 80 کسان ګوتې هم لګوي او دستخط هم کوي. دغه حال دی زموږ د دې خلکو. دا د دې خلکو حال. دا زړه چې کله خراب شي بیا دغسې حال وي. الله رب العالمین فرمایي وإذا تتلى عليه آیاتنا، کله چې په ده باندې زموږ ایتونه لوستلی کېږي ولا مستکبرا، دی وګرځي مخ ته وګرځي د قرآن نه په داسې حال کې چې ځان لوی ګڼي چې نعوذ بالله زما قرآن ته ساجد، زما د الله کلام ته نعوذ بالله ساجد. او بیا الله فرمایي ځان داسې کی کأن لم یسمعها، گویا کې د ایتونه اډو وانه اورېده. یعنې قرآن ته به وایې که اډو د ایتونه د قرآن اډو د وانه اورېده، ځان پې بلکل ناغرضه کي. دا ګینې بل چاته بیانېږي. او کأن فی اذنیه وقرا، گویا کې د ده په دې غوږونو کې درونوالی دی، کوڼ دی ګینې، غوږونه یې ګینې کار نه کوي، د ده د غوږونو طاقت ګینې نشته د اورېدو. لکه یو کوڼ سړی چې خبره کېږي به داسې روان وي، ځکه ته پته نه لګېږي چې څوک خبره کوي او څه خبره کېږي. الله فرمایي زما په قرآن یې ځان کوڼ کړی دی. کأن فی اذنیه وقرا فبشره بعذاب علیم، نو دله زیری ورکړه په عذاب دردناک باندې. الله رب العالمین دله دردناک عذاب ورکړه.